الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت من بیانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او آخري خبره منګه دا بیانوله چې مسلمانانو دویم هجرت ومکو حبشې ته. مشرکانو د مسلمانانو د خرابولو دپاره خپل دوه کسان ولیږل په نجاشي پسې، د دې دپاره چې هغه سره خبره وکړي او هغه د دې مسلمانانو سره مرسته ونه کړي، خو په دې کې هغوی ناکامه شو او نجاشي ښه مضبوط د مسلمانانو سره ودرېد. بیا د هغې نه بعد قریش سوچ کو چې وس څه وکړو، نو د هغوی مشران لاړو په ابو طالب پسې، جرګه یې بوتله. دوه جرګې په دغه نږدې وخت کې هغوی په ابو طالب پسې بوتلې. نو په اولنۍ کې وله دمکیانې ورکړې او په دې دویم کې ورته دا ووایي چې ته داسې کار وکړه، دا ځوان واله کوم چې موږ راوستی دی هغه د ولید بن مغیره زوی او دا خپل وراره موږ ته پرېږده. ابو طالب ورسره دا خبره ونه منله او دا ورته ووایي چې عجیبه خلک یې، خپل بچی مال راکوي چې زه ساتمه او زما زمانه بوزۍ دې لپاره چې ووجنه یې. په دې باندې ابو طالب د هغوی سره راضي نه شو. بیا دا خبره موږ بیانه کړې وه چې مشرکانو کوشش وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو، ځکه چې هغو ته پته ولګېده چې ابو طالب ته شاته کېږي نه او دعوت چې دی نو هغه ورځ په ورځ تیزیږي او مسلمانان ډېرېږي. نو یو واقعه موږ په هغې کې دا بیانه کړه د عتیبه ابن ابي لهب، د ابولهب د زوی، چې هغه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او دا ورته ووایي چې زه دغه قرآن نه منمه، دا کوم چې په تا باندې نازل شوی دی. او بیا یې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړې تو کړې. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیرې وکړې چې یا الله اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، یا الله په دې خپلو سپو کې یو سپی په ده باندې مسلط کې. او بیا هغه په سفر باندې لاړ شام ته، دا سفر د تجارت سفر و. نو په هغه ځای کې یو زمری راغی او د هغه د لاسه د عتیبه مردار شو. دا واقع ما تفصیلا ذکر کړې وه په آخرني درس کې. نن به انشاءالله د هغوی هغه نور کوششونه هم بیانو، کوم کوششونه چې هغوی کړي وو د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره او د هغه د پانسي کولو دپاره. یو کوشش د هغوی دا و چې عقبه ابن ابي معیط، او د عقبه ابن ابي معیط تذکره په تیر شوو درسونو او بیانونو کې ډېره شوې ده چې دا په دې دشمنانو کې غټ دشمن و. نو ده دا چل هم کړی و چې رسول صلی الله علیه وسلم په سجده باندې و، د کعبې په خوا کې سجده لګولې و او دی راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په سټ باندې خپه کېښوده او دومره زور یې ورکړو نږدې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سترګې راوتې وې. دا د هغوی کوشش و د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو، خو الله سبحانه وتعالی به په هر پیر کې ساتو او بچکو به. دغه شان یو واقعه دا هم راپېښه شوې وه چې ابو جهل د قریش دې مشرانو ته ووایي چې ان محمدا قد ابى الا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه احلامنا وشتم آلهتنا، چې تاسو دا لکې نه یې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او د ده بل څه کار نشته خو زموږ د دین عیبونه بیانوي او په موږ پورې نښتی دی. سبحان الله، چې کله څوک حق بیانوي او په چا کې د باطل پروت وي نو دا مطلب شي چې دی صرف په ما پورې نښتی دی. وګوره تا کې دغه بیماري د وجدان نه لرې که نور داعي عالم اخو عامه خبره کوي، په چا کې چې دا بیماري ده
بس هغه دې ځان دغه بیماری لري کې نور د عالم او د داعی او د دین بیانونکي د چا سره شخصي دښمنی نشته. نو کې عالم چې تقریر وکي بیان وکي درس وکي پای کې څه غلطیاں بیان کیا پتا کی نو دې سمو چې صرف په ما پورې خطه ده خو دې وایي چې غلطي بیان کړو په ما کې شتي نو زبر ځان د غلطي لري کوم خو هغه دغه خبره وکول وي دې صرف په موږ پورې خطه ده. حالکه رسول الله خو د شرک عام رد کړي کاغه په قریش کې ده کو بغیر قریش کې ده هغه په عربو کې دغه شرک او کاغه په عجمو کې ده رسول الله پیرت کړي کتوري کې کسبینی کې کمالدار کې غریبي کې شرک او کفر د شرک او کفر دي. نو به دوی چې زه په الله قسم خورم ابو جهل وي زه په الله باندې قسم خورم چې زبا دته کینم او چې کله دې په منځ کې سجده ولګي نو دومره غټه به زه دې سر لراچوم چې زبا مغني شم چته وره. نبی استاسو د ملګرو ته وی به استاسو خپل مرزي ده چې به زما دفاع کوي او کنه کوي او به د بنو عبد مناف خاندان خپل مرزي لري چې سکی ودی کی ان د رسول سم خاندان ذکر کو ملګرو ته نه چې سکی کو فهمت لما تريد ته چې سغواړي هغه کو موږ بس دفاع کو ته موږ دې یوازې نه پریو. نو کله چې سحر شو او ابو جهل لاغه او قشن کانه او یا ګټه غیر واغسته څنګه چې هغه ویلی و نو بیا کېناستو د رسول سم انتظار کو رسول سم چې کله راغی او د کعبه په خوا کې مون شروع کو او دا د رسول سلام بادری ده او شجاعت ته چې د کافرانو په دې منځ کې هم درځي کې مونږ کوو. نو د قریش ته کسانو مراجمه شو انتظار کو چې ابو جهل بنن سکی. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم کله چې رسول سم سجده ولګوله ابو جهل لاړو یو ګټه راوچته کړه خو دومره درنه چې هغه ته پروچتولو کې تکلیف ورکو به دغه طرف ته راغی چې کله راغی او اراده وکړه چې دا په د باندې روا چې د سجدي په حالاتو کې د رنگ بدل شو او په شا باندې راغی او د کانه غزار کو رپیدو ملګرو ته مالک یا ابو الحکم دته باغوی ابو الحکم وي یعنی د فیصلو پلار د فیصلې کول مشر سره خو په حقیقت کې دا سو ابو جهل جاهلیت مشر جاهل انسان او دا خبره ده ساتي چې دین د انسان نه پوهه جوړي او دین د انسان نه یو پوهه انسان جوړي یو عالم تی جوړي یو اخلاقی سړی تی جوړي او یو قدردان سړی تی جوړي چې دین دې لري کو ایسوم نه دی بیا. نو دې ته د ابو جهل ته دی قریش والو د عربو بوت ابو الحکم وي ولې د دین دشمنی چې کله شروع کړه نو بیا ابو الحکم پاتې نشو بیا دغه نه جوړ شو ابو جهل. هغه ته ابو الحکم سي چلو شو وي قمت اليه لافعل به ما قلت لكم البارح زغه پاسنه مغه سره هغه کار کو پرون چې ماته استویلی خو کله ځاګه ته نږدې شو نو په دې منځ کې یو اخراغه او زر د په الله قسم خورم چې د اوخ دومره غټ سرما نه دی لیدلې نه دومره وګده مری دی لکه څنګه چې دغه اوخوه. نو اراده وکړه فهم بین یاکلنی زه خورم که زه نږدې ورغلم نو ختم ومز. نو به چې کله د رسول الله په مخ کې تذکره وشوه چې رسول الله ابو جهل دي سي رسول الله ته ذلك جبريل د جبريل السلام لو دنا لاخذه کدی نږدې ورغلم ختموي. وسبحان الله د دې ابو جهل د جهالت تراسه او د دې رقم قلتیه دلسه حمزه رضی مسلمان شه هغه واقعو ان شاء الله نن ذکر کوو چې څنګه الله سبحانه وتعالى حمزه رضی الله عنه توفیق ورکو د اسلام دراوړو. دغه شان دغه د ابو جهل واقعو اول ته د قریش د کافرانو د مشرانو د ټولو د کوشش چې څنګه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجنو. نو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما هغه د واقع بیانې زه په راغله و د کعبه خواته او د قریش د مشران ټول را جمع شيو. نو دوی بخپلو کې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه چیرې د الک سکی د سړی سکی د خپل دین پر خو د ګمراه شوی ثابت جوړ شو بوته ثابت وي او د ثابت هغه چاته ویل کېږي چې دین نه وي او نن سبا چې څوک حق بیانې حق قبلین هغه ته بے مذهب وي یو شی دی
هغه وخت کې به صحابي وي، اوس ورته څه وایي؟ بې مذهبه، یعنې د داسې لار نشته د تلو، په ګډوډو سره دی. دغه شان به هغوی په هغه ټیم کې چې څوک به مسلمان شو، هغه ته به هم وایي داسې لار نشته، مذهب یې نشته، دین یې نشته. خو چې څه یې ووایي، دوی د رسول الله وسلم تذکره وکړه، نو بیا یې خپلو کې دا ووایي چې ګورې دې سړي ته چې موږ کوم صبر وکړو، نو د دې نه اخوا نور صبر نه کیږي، د ده ختمول غواړي. څه داسې طریقه جوړه کړو چې دا سړی د منځ نه اخوا شي او د ده د دعوت ودرېږي. عبدالله بن عمرو وایي چې دوی دغه خبره کوله چې رسول الله وسلم په دغه ټیم کې راغی. رسول الله وسلم راغی او حجر اسود یې ښکل کو. د حجر اسود د ښکلولو نه بعد رسول الله وسلم طواف شروع کو. کله چې رسول الله وسلم د دوی په دې ټولګي باندې تیر شو او د دوی په دې مجلس باندې تیر شو، نو دوی د یو بل سره خبرې وکړې او هغه رسول الله وسلم ته واورولې، ویې خندل، مذاق یې وکړو. نو عبدالله رضی الله عنه وایي چې ما د رسول الله وسلم د مخ د نښو نه معلومه کړه چې رسول الله وسلم په دې خبرو باندې غوسه شو او خفه شو. په دویم پیر چې رسول الله وسلم په دې دویم طواف کې د هغوی په دې طرف باندې تېرېدو، نو هغوی بیا هغه چل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې غوسه شو، غوسه یې ونه وي. په دریم پیر چې رسول الله وسلم راغی، هغوی بیا هغه خبرې وکړې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ودرېد او دا ورته وویل: تسمعون یا معشر قریش، یوه خبره یاده ساتئ، ای د قریش ټولګیه، په هغه رب مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما ساه ده، ما داسې دین راوړی دی چې ستاسو د حلالولو حکم یې ماته کړی. نو دا خبره په دې کسانو باندې ډېره درنه ولګېده او ویریدوهم چې اوس پکې دا خبرې هم شروع شو، د اوسه پورې خو دا خبره نه وه، اوس پکې دی دا هم وایي. نو دا خلک ټول داسې غلي کېناستو چې بالکل یې څه خبره نه کوله. بیا کوشش شروع کړو چې اوس د ده سره خبرې برابر کړو، ځکه که خبره دې ته واوړېده نو بیا خو به حالات ډېر خراب شي، د دوی طرف نه به هم جنګونه وي، زموږ طرف نه به هم جنګ وي، نو دا بیا نه ختمېدونکی جنګ دی، ځکه چې مکه کې به دننه وي. نو یو کس پکې پاڅېد او هغه ته دا خبره وکړه، وی ابو قاسمه، رسول صلی کوني ته ابوالقاسم دی، زه وی ځه ته ښه هوښیار سړی، یعنې دا خبرې موږ نه کوو، زموږ مطلب دا نه دی، تا ته بل مطلب واغستو. سبا له بیا چې کله دوی راجمع شو، نو سخت غوسه و، ځکه چې هلته پرون ورته رسول صلی الله دغه خبره کړې وه. نو چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو، عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وایي دې ټولو حمله وکړه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې په یو ځای، لکه یو سړی چې حمله کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم یې دغه کوم څادر چې رسول صلی الله خپل بدن باندې اچولی و، هغه د رسول صلی الله د مرۍ نه تاو کړو، او چا سوک او چا لته، او د چا چې څه وس رسېدو هغه یې کوو. په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، او چې کله راغی نو هغه دا خبره وکړه: تقتلون رجلا ان یقول ربي الله، تاسو دې سړی وجنئ چې د هغه صرف ګناه دا دی چې هغه وایي زما رب الله دی. او بیا هغوی به ابوبکر صدیق رضی الله باندې شروع وکړه چې واقع ته ما په تېر شوي درسونو کې اشاره کړې وه، د قریشو کوششونه د دعوت د بندولو او د مسلمانانو سره ظلمونه، په هغه بیان کې ما دې واقعو ته اشاره کړې وه، خو دا واقعه په دې وخت کې راپېښه شوې وه، په دې ورځو کې راپېښه شوې وه. دا کوشش وکړو د رسول صلی الله د پانسي کولو، دا څادر ورته دې مرۍ ته واچو که سات یې وځي. نو په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، نو هغوی د رسول صلی الله نه خلال شو، په ابوبکر صدیق رضی الله شروع وکړه، او دومره یې وو چې د هغه په جسم کې روغ ځای پاتې نه شو، او بېهوشې شو، کور ته یې ویوړو. عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وایي د ټولو نه زیات او غټ تکلیف چې رسول صلی الله ته رسېدلی په مکه کې، هغه دغه ورځ وه چې دا ټول په رسول صلی الله باندې راجمع شوي او په یو ځای باندې حمله کړې وه. بعض روایتونو کې داسې راځي چې یو کس لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله پسې اواز یې ورته وکړو: ادرک صاحبک، هغه ملګری دې بچ کړه. نو هغه وایي څه چل دی؟ وایي کسان پسې راجمع شوي، قریش مشران او ټول راګیر کړی، چې کله هغه راغی حرم ته او د کعبې په خوا کې د حالات ولیدو، نو په رسول صلی الله باندې راپرېوتو، او هغوی چې بیا کوم ګزارونه کول هغه په ابوبکر صدیق رضی الله باندې لګېدو. خو رسول صلی الله علیه وسلم باندې
ګزار لګېده د دغه خوښ نه و او ځکه الله سبحانه وتعالی هغه له دومره اوچت مقام ورکړی او ځکه هغه په خاصو ملګرو کې و. رابه شي انشاءالله د هجرت واقع چې کله موږ بیانوو مدینې ته د هجرت کله چې د مسلمانانو وتو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اراده وکړه چې زه وځم نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل ابوبکر ته صبر کوه که الله ماله اجازت راکړي دواړه به یو ځای وځو. د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دا یقین او دا اعتماد دا هم د دې دلاسه و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دې ځان په ما باندې خاورې کوي او الله سبحانه وتعالی دا اوچت مقام چې چاله ورکي په دین کې مشرتیا ولا ورکي نو په دې سړي کې څه کمال دی. د پیغمبرانو نه بعد دا د مسلمانانو عقیده د ټولو الا د کومو چې نه ده لکه شیعګان او روافض نو د هغوی دا اختلاف څه نقصاني نه دی. اختلاف خو د هغه چا نقصاني چې هغه مخامخ سړی څه وکړي. نو اوس به د شیعګانو اختلاف ذکر کوو چې شیعګان یې نه مني شیعګانو خبر راواله دیوال لی راواچوه یې ډیران ته غوزار که او یې د کچرې ډرام ته غوزار که. زه د مسلمانانو موحدینو خبره کوم چې دغه ټولو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د پیغمبرانو نه بعد اوچت انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او وجه د هغې دغه وه چې په رسول صلی باندې به ځان قربانه دومره خیر د رسول سره کړي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دا خبره کړې او دا به انشاءالله په هغه سیرت کې بیانو کوم وخت چې د مدینې سیرت بیا بیانو مدینه کې د مسلمانانو حالات. رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې دا خبره کړې وي موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ ورسره هم کړي چا موږ سره احسان کړی موږ ورسره هم کړی ځکه د احسان په بدله کې احسان دی. سوای د ابو قحافه د زوی نه یعنې ابوبکر صدیق رضی د موږ سره دومره ښه کړي چې د هغې جواب موږ نشو ورکولی او د هغې بدله موږ نشو ورکولی. د ده ډېر غټ لاس دی رسول صلی الله په دې دین خورولو کې او زموږ سره په دې مرسته کوي د ابوبکر صدیق رضی غټ لاس دی. نو په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی راغی او رسول صلی الله علیه وسلم بچ کو د الله په توفیق سره د هغه کوشش نه کم کوشش چې مشرکینو کوو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو. په دغه ورځو کې چې ظلم دومره زیات شوی چې اسمان سره خبرې کولې د ظلم د تیری ډېرې شوې وې یو رڼا راله ناشنا غونډه کې او هغه اسلام قبلول د حمزه رضی الله عنه او الله سبحانه وتعالی داسې ناشنا کار کوي وخت په وخت او د مسلمانانو مرسته کوي پریدي نه دي خو دومره ده چې الله سبحانه وتعالی کله ناکله یو سخته او مصیبت څه وخته پورې به د مسلمانانو پریدي چې د منافقانو او د مؤمنانو پکې پته ولګي. بل چې دا مصیبتونه نه لکه په سورة العمران کې الله سبحانه وتعالی د غزوه احد تذکره کړې ده احد کې چې کوم جنګ شوی او د هغې تفصیل به راځي انشاءالله که الله ژوند راکړو. نو الله سبحانه وتعالی په هغې کې هغه وجې بیان کړي دي چې ولې په تاسو باندې سخته راغله د احد په جنګ کې ډېرې وجې ذکر کړي دي. الله سبحانه وتعالی وایي چې دا سختې نه راځي نو شهیدان به په تاسو کې څنګه جوړېږي چې دا سختې نه راځي نو د مؤمن او د منافق به څنګه بدله کړي چې دا سختې نه راځي نو ستاسو د درجې به څنګه بلندېږي تاسو له به دا ډېر اجر زه به په څه درکوم. نو دا سختې او مصیبتونه چې به د مسلمانانو راځي په دې کې د الله سبحانه وتعالی ډېر حکمتونه دي خو په منځ منځ کې مرسته کوي او په داسې طریقې سره چې انسان ورته حیران شي. نو په دغه ورځو کې چې ظلم ښه ډېر شوی او دا د نبوت شپږم کالو الله سبحانه وتعالی حمزه رضی الله عنه توفیق ورکو په اسلام کې د ننوتو او د هغه د اسلام د قبلولو وجه هغه دا وه چې ابو جهل یو پیر تیر شو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې رسول صلی الله علیه وسلم د صفا د غر په خوا کې و. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېرې کنځلې وکړې او بدې ردې وویې خو د هغې جواب رسول صلی الله علیه وسلم ونه کړو. د کنځلو به څه جواب کې نن سبا هم دا باطل پرست لګي نورو سره څه نه یو کنځلې کوي کله نه کله داسې کنځلې به واوري چې ته به وایي چې یالله لکه دا سړی د منافقت په کومه درجه کې دی ځکه چې د کنځلې کول دا د منافق سړي حال او بیا چې یو سړی دین بیانوي او په هغې کې کنځلې کوي نو دا کم سړی چې کنځلې کوي پوه شي چې له ده سره دلیل او دانش دي. ځکه که دلیل وی نو بیا نه کنځلو ته ضرورت راځي نه زور ته ضرورت راځي نه پولیس ته ضرورت راځي نه ټوپک او تماچې ته ضرورت راځي
خو دلیل دی خبره واضحه که بس منی نه منی د دغه کار دی خو ته خبره واضحه که وروره الله دا ویل الله پیغمبر دا ویل د صحابه کرامو د طریقه او تابعینو د طریقه خبره ختمه شوه. اوس یو سړي ته کنځلې کول ستا سره کنځلو څه کار دی؟ ابو جهل نه پکار ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پړ کړي د دلایلو په میدان کې او دله ځان ته ابوالحکم وایي فیصلو والا. نو دا فیصله خو دله پکارو چې کړی وی که نه چې یو سړی خپل دین بیانوي ته د هغه په مقابله کې خپل دین بیان کړه د دلایلو په رڼا کې نو کنځلې ورته سړی کړي. کنځلې کول دا د سپک انسان علامه ده او رسول صلی په حدیث کې د منافق نښې ښوولې دي. یو نښه د منافق دا دی چې دی څه کوي د کنځلې کوي واذا خاصم فجر او کله چې جنګ کوي نو په جنګ کې به کنځلې کوي. دا د منافق سړي نښه ده. نو د کنځلې وکړې رسول صلی ته ډېرې بدې ردې ووې او رسول صلی غلی او دته یې څه ونه وې. بیا ابو جهل یو تیږه یو کاڼی یو ګټه راواغسته او په هغې باندې د رسول صلی دا سر مبارک وویشتو. کله چې د رسول صلی سر ولګېد د هغې نه وینه راووته. بیا لاړ د قریش د مشرانو طرف ته. د قریش دا مشران به راجمع کېدو د دوی یو بیټک به لګېدو د کعبې په خوا کې روزانه به دوی هلته کېناستو. نو دوی ناستو کله چې ده دا کار وکړو نو بیا لاړ د هغوی به د مجلس کې کېناستو. په دغه ټیم کې د عبدالله بن جدعان چې دا په دې قریشو کې مشر سړی او ډېر عزتمند سړی و د ده یو وینځه په دغه طرف باندې تېرېده. هغې دا حالات ولیدو. چې کله هغې دا حالات ولیدو نو لاړه په حمزه رضی الله عنه پسې او حمزه رضی الله عنه چې دی نو هغه د ښکار دپاره وتی و او د ځان سره د ښکار سامان راغستو. چې پسې ورغله نو ورته یې وویل خپل واره تپوس ته نه کې. هغې وویل زما واره ته چا څه ویلي؟ وی ابو جهل ورته دا وویل دا وویل ټوله خبره ورته وکړه. ډېر عزتمند سړی و حمزه رضی الله عنه ډېر زورور سړی و او خصوصا چې څوک چاله داسې طعنه ورکړي چې ستا واره یا ستا تره یا ستا ماما ته تپوس نشي کولی یا ته د خپل زوی تپوس نشي کولی دا سړي ته ډېره د خبره ودرېږي اگر که دغه د دشمن ومي. خو چې پردی سړی درته ووایي چې ته د خپل واره تپوس نشي کولی ته د خپل تره تپوس نشي کولی د زوی نشي کولی دې سره سړی ښه په جذبه کې راځي. نو ابو جهل دا خبر چې کله حمزه رانه ته ورسېدو په حمزه کې جذبه راله د دین د لاسه نه وګورې چې زما واره دین بیانوي او ښه سړی دی نه دا رشته ده د قبیلې دپاره. او ما په اوله کې د دې سیرت چې موږ شروع کوو موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په قریشو کې دا خبره وه د خپلې قبیلې دپاره تعصب کول او په کلونو کلونو جنګونه کول د صرف د خپل قوم دپاره. ښه که دا قوم به په ناحقه مو خو مرسته به یې کوې ځکه چې هغوی به دا خبره کوله قوم پرېښوده یوازې دا بزدلي ده او دې ته به هغوی بېغیرتوب وي. اگر که د هغوی دا طریقه غلطه وه چې څوک په ناحقه یي که هغه ستا قوم ومي خو هغو ته به وایي چې ته په ناحقه یې. نو حمزه رضن غصه شو راووت او هغه ته پته و چې دا مشران په کوم ځای کې جمع کېږي نو هلته پسې لاړ. ابو جهل ناسو چې څنګه ورننوتو نو دا خبره ورته دې دغه وکړه د حمزه رضی الله عنه او زه درته حقه خبره کوم کوم چې هغه کړې وه چې څنګه ورننوتو د مجلس ته نو دغه ټولو په مخ کې ورته وویل ای په کوناټو باندې خوشبو لګوونکیه او د دې مطلب دی چې ای بزدله بې غیرته دا د دې مطلب دی. دا به هغه وخت کې چې به چا یې کنځلې کوله او غټې کنځلې به دا وي یعنې ته بې غیرته سړی او ته بزدله یې هغه ته به دا کنځلې کولې. ته وایي زما رواره ته کنځلې کوې او هغه ته بدې ردې وې او زم د هغه په دین باندې یم. دا خبره دغه ټیم کې د خولې نه ووته او دا هم د دې دپاره نه دی کړی چې دی پرې راضي وي د هغه په دې دین باندې خو ویې وي چې دی څه کوي چې د ده زور زه وینم دی ما ته څه وایي. نو بیا کومه لینده چې هغه راغستې وه او د ښکار دپاره یې وړې وه په هغې باندې ولله سر وو او د هغې سره د هغه سر زخمي شو. بنو مخزوم قبیلې کوم چې د ابو جهل ملګري وو هغوی راګرم شو راګرم شو په حمزه رضی پسې نو هغه ورته یې پرېږدئ دی پرېږدئ. ولې یې پرېږدو؟ وایي د ده دا خبره صحیح ده ما د ده واره ته تکلیف ډېر رسولی او ما چې کومې کنځلې کړې وې نو هغه د کولو نه وې. د دې چې را غوسه شوی دا دی د دې د لاسه غوسه شوی. نو د حمزه رضی اسلام قبلول په شپږمه
په شپږم کال د نبوت کې هغه د دین د لاسه نه و، هغه صرف د غیرت د لاسه و چې زه د خپل وارد دفاع کوم. او بیا دې راځي په سیرت کې چې دې بیا لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او تیر وارد دې خبره مې کړې د اوس پوه نه چې څه وکم، خو سدي څه خبره وکړه چې د دین د وتو لاري نه کینو نصیحت وته کو او پوه کو په دې هر څه باندې. نو دې بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې گواہی ورکړو، زه گواہی کوم چې الله سبحانه تعالی د عبادت حقدار دی او ته چې ته په حق دین باندې او د خپل دین بیانوو زه د سره په دې کې ولاړ یم. حمزه رضی الله عنه سیرت دا خو ما مخکې تفصیلا بیان کړو، تاسو به اورېدلې مې. حمزه ابن عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر دی، د عبد الله رور دی او د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي دی او د رسول صلی الله علیه وسلم نو اوچت په مقام کې کم دی. الله سبحانه وتعالی کله کله انسان له دې مقام ورکړي چې د مشرانو دغه نه کمی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره. او ځکه کله چې بچا دغه نه تاسو کو د عباس رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مشر تر چا به دې تاسو کوي ته مشرک رسول صلی الله علیه وسلم مشر یعنی په عمر کې هغه په عمر کې ته زیات ما نور مشر هغه دی. نه د دین انسان له مقام ورکوي، کله کله عمر د سړي کمی خو سپینګیري مالدار مشران که هر قسم مشرتیا وسري دا به مخ کې سمونای او کله کله یو سپینګیري سړی به خو د بيدینۍ د لاسه ماشومان د عزت نه کوي، بی عزت ګرځي په کلی کې په علاقه کې نه خو سپینګیري به خم مشر به او خم مالدار به می خو خلک په دې یادې چې د بد اخلاق سړی دی، څوک په دې یادې د بد کردار سړی دی، څوک په دې یادې چې د ظالم سړی دی، دروغ وي دوکې ور کوي دا کوي دغه کوي، نو څوک عزت نه کوي. د بيدینۍ د لاسه مشر سړی او هغه بې عزته شي او دیندارۍ د لاسه د عمر نه به کشري او هغه اوچت شي. نو حمزه رضی الله عنه کې تر دی د رسول صلی الله علیه وسلم مقام دغه نه اوچت او بیا حمزه رضی الله عنه چې دی ضرور دی د صفیه بنت عبد المطلب او صفیه د رسول صلی الله علیه وسلم شو ترور شو. بیا د صفیه چې د زبیر بن العوام رضی الله عنه مور ده. نو حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر دی او د زبیر رضی الله عنه سره مامای شو. د زبیر رضی الله عنه ماما شو، زبیر د خوره خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم روم د رضاعت نه او هغه موږ دا واقع ذکر کړی و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو په ورځ کې ابو لهب خپل یو وینځه هغه بیا وسه د کړي مو خو دغه نوم ثویبه او دی ثویبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور کړی دی او حمزه رضی الله عنه ته ور کړی. نو د دوه د رضاعت د طرف نه دوی سړي ورونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله وی خیر اخوتي علی زما پرونو کې خرور چې د علی رضی الله عنه دی او خیر اعمامي حمزه او زما په ترونو کې چې کم سړی زما ډېر خوښ دی هغه حمزه رضی الله عنه دی او د لقب دی سید الشهدا د شهیدانو سردار او د لقب دی اسد الله د الله شیر د الله زمره او زموږ په عوامو کې دا مشهور شوی چې دا لقب د علی رضی الله عنه لپاره خو دی راګي دا لقب دی خو د علی رضی الله عنه تذکره داغه مقام خو ډیر اوچت موږ بیان کړم د الحمدلله بصیرت کې خو دل دسی اوصاف ور کول او غلو کول د په حق کې د زموږ د معاشره کې الره نوتی چې کله موږ متاثر شو د شیعاګانو نه او په خاطر شیعاګانو د خبرې د دې مولیانو بیانول په منبر باندې زموږ د عوام بوته نه سرونه به تړقول نه مولوی سب ته پته شتي چې کوم خبره چې زکوم د غلطه ده او نه دي عوامو ته د پته شتي چې مولوی چې کوم خبره کې د غلطه ده. خو الحمدلله دین چې ډیر خور شو حق خور شو خلک پوه شو نو ډیر خبر اوس موږ ته پته ولګید چې دا خو د شیعاګانو عقیده ده او په من کې وا په مشرانو کې وا نو مشرانو بخپل چې دغه ته سوچ کړی نه پوهیدو ناغه وخت چې کوم مولوی سی واغم اتی بخپل نو خبر چې لزه سره ما خو بس د مولاتو بغه ته مزدوري یو کار ښکارېدو کوي نو بغو کې بعض خبرې ده دي چې لکه
زمونږ په دې معاشره کې د ډېرو خلکو نومونه چې دي هغه اکبر علي اکبر مطلب د ټولو نه لوی او موږ څه وایو الله اکبر الله لوی دی د ټولو نه لوی دی نو چې کله ته وایې چې علي اکبر نو بیا خو ته علي والله یو ځای کړو که نه یا اکبر علي نو بیا دویم نوم بیا دا دی رحمت علي رحمت خو د الله په کار دی علي رضا خو په انسانانو باندې رحمت داسې نشي کولی څنګه چې الله کوي او اوس علي رضا مړ کله ژوندی وي څوک هغه ته دا وایي چې په پلاني باندې شفقت وکړه دا خو انسانان یو بل ته وایي دا جدا مسله ده خو رحمت غوښته او رحمت ورکول دا د همیشه صفت د چا دی د الله سبحانه وتعالی رحمت علي اکبر حسین ورته حسین رضا نوم دی ښه تاسو چې داسې نوم اورېدلی دی اکبر حسن او چې ته یو کس نوم ایښودی هغه جدا مسله ده اکبر حسین د غالبا دی بلکې چې هر دویم دریم کور کې ګورې به ته میلاویږي که دې ولټول اکبر حسین ډېر دي ښه بیا د نومونو سره حسین لګول اقبال حسین محمد حسین او بیا داسې د هر نوم سره حسین لګولی اخر ولې د حسین رضا دا نوم دومره ډېر یادېږي یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم دا خو صحیح ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري خو نور هم شته د دې ټولو نه غوره ابوبکر صدیق دی د هغه نوم ولې نه یږدي عمر رضی نوم ولې نه یږدي د عمر دا نوم په موږ کې څومره کم دی د عثمان رضی الله عنه نوم ولې نه یږدي د عبدالرحمن بن عوف نوم ولې نه یږدي د معاویه نوم ولې نه یږدي نو وجه دا ده چې دا تاثر د شیعهګانو نه اخیستی شوی دی هغو دغه ګوره شیعهګانو په حسین رضا پسې نښتي دي صرف په دروغو حسن رضا نه یادوي ځکه زموږ په معاشره کې د حسن نوم ډېر نه لګي د حسین به لګوي د فایده مادي لپاره ذکر کوله چې اکبر حسین به یي خو اکبر حسن نادرا به چې ته واورې او اکبر حسین به د ډېر ځایونو کې میلاوي ولې ځکه چې شیعهګانو په دغه حسین رضا پورې نښتي حسن رضا هغوی هم نه یادوي حالانکه د حسن رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه په مرتبه کې او په درجه کې غوره دی او په عمر کې تیم مشر دی او رسول صلی الله علیه وسلم دعا هم کړې ده او رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي وایي زما دا نوسې الله به د په لاس باندې د مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي نه د حسن رضی مبارک ویلی شوي خو بیا هم د شیعهګان د هغه چې ته اواز نه کوي چېرته د شیعهګانو د خولې نه به حسن ټکی وانه اورې حسین به وایي په دې حسین یادولو کې د هغوی یو څو اهداف چې ولې د نوم وایي زه درته صرف یو یا دوه ذکر کوم ځکه چې د موضوع نه اورو یوه د حسین رضی الله عنه ډېرې ښځې وي یوه ښځه هغه د فارس نه واده کړی و د ایران د دې طرف نه د هغې د لاسه د دوی د ده سره خاص مینه ده چې وایي دا زموږ سړی دی دویمه ده دوی په خپله د حسین رضی په کربلا کې شهید کړی دی نو د هغه حقیقت پټولو دپاره اوس په هغه پسې جاړي او دا غټه وجه ده او د دوی علما په خپله په کتابونو کې دا خبره کړې کتابونه ما سره شتي ما سره پراته دي که څوک بیا مني نه چې ولیدی غواړم ګوته خو شو په خپله وایي حقیقت دا دی چې زموږ د شیعهګانو حسین رضا په خپله وجلی نه هغې وجلی خبره بیا وروته پلټوله په یزید باندې نه دا ګوره تاثر دی د چا نه د شیعهګان نه اخیستی شی خبره ما دغې نه شروع کړه چې اسد الله لقب دا چا دی دا حمزه رضی الله عنه دی حمزه رضی الله عنه یو زورور انسانو او په قریش کې مشهورو هغوی به داسې غټ غټو کارونو ته غټو مجلسونو کې چې به کېناستونو دی به هم د ځان سره کېنو او په جنګ کې خو تپوس مه کوه چې دا څومره زورور سړی او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره چې کله خدیجه غوښته نو ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ترونه تلي وو نو په هغو کې یو څوک حمزه رضی الله عنه د خدیجه رضی الله عنها غوښتلی و د خپل واره دپاره حمزه رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کو نو مسلمانان ښه په زور کې شو او خوشحاله شو او چې څنګه هغه اسلام قبول کو نو په مکه کې د تکبیر آواز اوچت شو چې دومره اوچت انسان الله سبحانه وتعالی موږ له راکړو دومره زورور ملګری زموږ پیدا شو او بار بار زه په دې سیرت کې دا خبره ذکر کوم چې ملګری هغه ملګری ډېر فایدهمن چې هغه زورور وي ځکه چې د اسلام ته فایده ډېره رسوي یریږي نه او چې کم کمزوری
نو غریب خپل کوشش کوي خو دومره وس او دومره طاقت دغه نه راشي. دا دومره زورور انسان و ان شاء الله زه ته بیانوم که ټیم و چې کله عمر بن خطاب رضن اسلام قبول کو او لاړ او وري وټکو او د مسلمانان پټ ناسو رسول الله سلام نه دین زده کو نو توره خو دغه سره واخو د قتل په اراده راوته. نو کله چې هغوی وکتو تپوس کوي څوک ته خباب رضن وی دغه دی عمر دی او توره ورسره هم ده وي په ټیم کې حمزه رضن راوته ته ورته کولاو کوي ور بندولو د څه ضرورت ورته کولاو کې د خیر اراده یې زمونږ ورور دی که د خیر اراده لري په دغه توره به دې سرو د کومه چې ده راوړې نو زورور سره حمزه رضی الله عنه او دغه د اسلام راوړو سره مسلمانان ښه زورور شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د هجرت نه بعد بیا په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په مهاجرینو کې یو کس په انصارو کې یو کس دا به رونه کړو هر یو ته به وي دا ستارور دی پلانې ستارور دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې د حمزه رضی الله عنه لپاره چې کم کس رور کړو ناغو زید بن حارثه رضی الله عنه. زید بن حارثه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته وی حمزه ته وی دی بستا صحیح دی بستا روري. حمزه رضی الله عنه په جنگ بدر کې شریک شوی او په احد کې شریک شوی او په احد کې به شهید شوی او ډیر وخت نه تیر کړی او که ډیر وخت چې تیر کړی او د الله په هر کار کې حکمت نو چې د ده به څه ناشنا سیرت وي مخې ته ځکه چې په دې لږ وخت کې د دومره عظیم سیرت پرې ښودلی چې انسان ورته حیران شي. او د بدر په غزا کې د داسې جنګ کړی دی چې د مشرکین ورته ټول حیران وو او بیا دغه شان د احد په غزا کې او ځکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وی چې ما امیه بن خلف او دا غټ کافر وی دی په دې قیدیانو کې ما د ځان سره روان کړی او د دې زوی امیه بن خلف او دغه زوی د دواړو ما د دې سټونو نه نیولي روان کړي مو چې د دواړو به زما سره قیدیان شي. نو په دې منځ کې ما نه تپوس وکړو چې دغه پلانې څوک دی او اشاره حمزه رضی ته وکړه چې دا سړی څوک دی. په هغه وخت کې به جنګ کې ومخ پټو پته به نه لګېده وی دا څوک دی ما ورته چې دا حمزه دی ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم تره وی چې ښه ذلک الذي فعل بنا الافاعیل څومره نقصان چې موږ ته ورسېدو دا څه چې وشو دا دغه سړي د لاسه شوي دومره زورور انسان و. په احد کې بیا الله سبحانه وتعالی هغه ته شهادت نصیب کو او انشاءالله دا سیرت به تفصیلا بیا الته بیانو په خپل مقام کې ځکه کله اوس نه بیان کونو وخت برانم ډیر واخلي او خپل ځای هغه نو د احد سیرت چې کله موږ ذکر کوو الته به دا بیا بیان کو چې حمزه رضی الله عنه په بدر کې څنګه جنگ کړی دی او په احد کې څنګه جنگ کړی. حمزه رضی الله عنه کله چې شهید کړی شو او رسول صلی الله علیه وسلم بیا کسان لټول چې څوک مړ دی څوک ژوندی دی څوک بیمار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هغه به د ملګري بیا کتو د دوی لټون به یې کوو نو څوک به په یو ځای کې شهید به و څوک به بل ځای کې څوک به بیمار و ژوندی به خو بیمار به د هغې د لاسه به هغه عقیده یې نه شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپل تره پسې ګرځوي حمزه نیشتي نو کله چې هغه میلاو شو نو د خېټه ول د مشرکانو شلولې وه او د اینه او د شونډې د غوږونه د هر څه یې پرې کړي او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې غوسه شو سم غوسه شو دی وی لا قریش بعد اليوم دنه بعد قریش د سره شتینه وي د دې نوم او نشان به ختمومه الله سبحانه وتعالى به د غیتونه نازل کړو وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به که تاسو له څوک سزا درکې نو تاسو د هغې امره سزا ورکولی شئ زیاتی به نه کوئ. خو رسول الله صلی د هغې سره ډېر زیات خفه شو. صفیه په هغه ټیم کې راله او ملک صاحب مخکې وایي چې صفیه د حمزه سره هغه د هغه خور ده راله نو دې زوی منع کوله چې ته به نه راځي نو بیا لاړ په رسول الله پسې رسول الله ورته وویل دې مور ته ووایي چې نه راځي هغه لاړ مور ته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته مه راځه هغه ورته ما څه نه منع کوئ تاسو چې ما د څه نه منع کوئ چې دا ویني د هغې نه زه خبر شوی یم چې زما د ورور سره مشرکانو دا چلونه کړي دي زما دې په الله قسمي که زما د ورور بیا را ژوندی شي نو زما بیا دغه ارمان چې الله په لار کې دې دغه شان شي او دا د هغوی هغه زنانه وي پاتې له سړي د هغوی د سړو خو ډېر غټه جذبه رسول صلی الله علیه وسلم به بیا د
کسان دوه خخول او کوم یو چې په قرآن ډېر یادونه هغه به په دې لحد کې مخکې کو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه د قیامت په ورځ په دې کسانو باندې ګواه یم چې دا د الله د رضا دپاره او د الله د دین دپاره شهیدان شوي دي هغه څومره چې په احد کې وو د رسول صلی الله علیه وسلم دا تره حمزه رضی چې کله خخو نو دومره سنو چې د ټول بدن یې پټ کړی او کله چې به د سر کپړه واچول نو خپې به ښکارېدې په خپو چې به ورته واچول نو سر به ښکارېدو نو بیا رسول صلی الله په ده باندې جنازه هم کړې وه او دا مسله به انشاءالله موږ تفصیلا بیانو کله چې د جهاد دا واقعیت شروع کړو چې په شهید باندې جنازه کول او نه کول دواړه جایز دي که څوک په شهید باندې جنازه وکړي نو دا هم د رسول صلی الله ثابت دي او که څوک یې نه کوي نو دا هم د رسول صلی الله ثابت دي شهید له به غسل نه ورکوي په هغه کپړو کې به خخی په کم کې چې دی شهید شي نو رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې جنازه کړې وه او په دغه جنازه کې رسول صلی الله علیه وسلم 7 تکبیرونه ویلي وو هغه دې لپاره چې دعاګانې د ده لپاره ډېرې وغواړي او بیا چې به کم کس هم راوستو دې لپاره چې رسول صلی الله علیه وسلم پې جنازه وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي زما د تره مخ وځویدی او په دغه ځای پروت دي نو رسول صلی الله علیه وسلم 2 جنازې وکړې او په هر یو کې به ورسره دی پروت دا ټول دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی په ده باندې رحم وکړي او یو سپارش یې کوه الله سبحانه وتعالی ته او بیا چې رسول الله وسلم کله واپس راغی مدینې ته نو په هغه ټیم کې حمنه بنت جحش رضی الله عنها هغه هم ولاړه وه په انتظار باندې ځکه چې د هغې ډېر خپلوان دي جنګ له تللي او دا یو ناشنا زنانه وه کله چې هغه میلاو شو نو په دې کسانو سره نو چا ورته ووایي چې ستا هغه رور مړ دی عبدالله بن جحش عبدالله بن جحش رضی الله عنه دا د دې رور و هغه هم شهید شوی نو انا لله و انا الیه راجعون او بخانه ولا وغوښته بیا یو کس په هغه طرف تېرېدو نو ورته ویې هغه ماما دې مړ شوی دی حمزه رضی الله عنه هغه دې ماما رسول اوچته زنانه نه چې رور خبره ورته وشوه بیا ورته د ماما خبره وشوه نو هغې انا لله و انا الیه راجعون او د بخانې دعا ولا وغوښته نو بیا ورته چا ووایي چې خاوند دې مړ دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه او دا د مصعب بن عمیر رضی الله عنه ښځه او د مصعب بن عمیر رضی الله عنه سیرت دا به انشاءالله راځي پر روانو درسونو کې دا یو ناشنا مجاهد یو ناشنا انسان و چې الله سبحانه وتعالی صرف پیدا کړی دی دین دپاره او دا د هغه ښځه و نو کله چې ورته وویل شو چې مصعب بن عمیر مړ فصاحت وولولت نو چغه یې کړه داسې او په ژړا شو نو رسول صلی الله دا خبر وکړه ان زوج المرأة منها لبمکان و یقینا خاوند د ښځې دپاره ډېر غټ مقام لري دی کله دې ته وویلی شو چې ورور دې شهید شوی دی ماما شهید شوی دی نو دومره یې څومره څومره چې دا د خاوند په مرګ باندې او د هغه په شهادت باندې دا خفه شو رسول صلی چې بیا کله مدینې ته ورسېدو نو د انصارو په یو چم په علاقه باندې داسې تېر شو نو هلته د زنانو د ژړا اواز راتو ځکه چې په احد کې ډېر کسان شهیدان شوي نو د دغه کورونو به کوم ډېر کسان وو نو هغه ټول لا جمع شوي او خپلو مړو هغه خبرې اورېدلی نو هغوی ژړل نو رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه مخکې روانې شوې په حمزه رضی الله باندې څوک نه ژاړي یعنې هغه نه هغه خپل تره هغه ترې نه هېرېدو بیا د معاویه رضی الله عنه په وخت کې کله چې هغه خلافت معاویه رضی الله خلافت کې په دغه طرف باندې یو سیلاب راغلی و او دا قبرونه چې اوس کوم ځای کې دي د احد په دې خوا کې دا په دې ځای کې نه وګورئ دا قبرونه په اصل کې د احد د غر ته نږدې وو دغه جنګ هلته شوی په دې ځای کې ولې ښخ کړي دي نو دا یو سیلاب راغلی و په هغه ځای باندې او هغه سیلاب د لاسه قبرونه خراب شوي نو بیا هغوی د دغه ځینې دا مړي راویستو دلته یې راوړو نو په هغو کې حمزه رضی الله عنه چې حمزه رضی دا قبر یې کولاو کو او تقریبا 40 کاله یا د دې خوا و شا کې دومره وخت تېر شوی په دې باندې چې کله هغه کولاو کو او وی کتو نو حمزه رضی الله عنه په مکه شان تازه پروت او وینې ته به دی نو حمزه رضی الله اوچت انسانو چې الله سبحانه وتعالی ورته توفیق ورکړو د اسلام د قبلولو او دې سره چې د مسلمانانو جذبه او طاقت هغه څه شو هغه ښه ډېر شو سبحان الله د الله دې کارونو ته ګوره د اسلام مرسته څنګه کوي د ده نه 3 ورځې بعد
یو داسې انسان له الله سبحانه وتعالی د اسلام توفیق ورکړو چې د هغه نه به شیطان وویرېدو. هغه څوک دی؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه. د ده د اسلام قبلولو نه 3 ورځې بعد یعنې یو بل ته نږدې دا کارونه شوي. او د دواړه د دین هغه زمري دي چې سیرت یې سړی واوري نو سړی وایي چې څه چلو کوم چې زه په هوا والوځم او دوی پسې زه کوم ځای ته لاړ شم ویې لټوم چې دوی سره ملاقات وکړم. خو صرف دومره به وایي چې الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه د اسلام قبلولو دا واقعه مجیبه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه. په سنن ترمذي کې دا حدیث دی د عبدالله بن عمر او امام طبراني راوړی د عبدالله بن مسعود نه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې وه: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. یا الله اسلام له عزت ورکړي د 2 سړو کې د یو په لاس باندې چې ستا ډېر خوښ عمر بن الخطاب او ابو جهل ابن هشام. رسول صلی د ابو جهل ذکر کړی وګوره دا ډېر زورور سړی او خو صرف ما تاسو اکثر مخکې وي که نه چې دا کفر سړی د یو ځای نه کي. یعنې که د اسلام قبول کړی دی ابو جهل څومره غټ سړی به دی. او د دواړه او رسول صلی الله علیه وسلم چې د دواړه یو ځای ذکر کړي د دوی صفات یو شان وو. لکه څنګه چې د ابو جهل زورور تکړه سړی دی سخت سړی دغه شان عمر بن خطاب. او څنګه چې عمر بن خطاب زورور سړی دغه شان ابو جهل. خو الله سبحانه وتعالی دغه په نصیب کې ایمان نه و لیکلی او د اسلام هغه موقع هغه ده ته میلاو شوه نه د اسلام ته ننوتو. تفصیل له موږ نشو ته دغه سیرت الحمدلله ما تفصیلا ذکر کړی دی او بیان کړی مې دی په 3 درسونو کې. هغه واورئ هلته ما ښه تفصیل کړی. خو حاصل دغه روایاتو او دغه سیرتونو دا دی چې د اسلام څنګه قبول کړی و. دا یو ډېر پوهه انسان او ډېر ناشنا انسان او قریش چې به کله د بل قوم سره څه مشکل یا څه مسله به وه نو سفیر به څوک و؟ سفیر به عمر بن خطاب رضی الله عنه. او په هغه وخت کې دی ځوان هلک و، بلکل ځوان هلک. او په هغه وخت کې ده ته د سفارت ته عهده د ده ته حواله شوې وه ځکه چې ډېر پوهه انسان ډېر هوښیار انسان. یو روایت کې دا راځي دی داسې ډایرکټ نه دی مسلمان شوی بلکې اول د ده په دې زړه کې د اسلام دا خبره داسې پرېوته خو ښکاره کړې نه ده. او هغه داسې چې دی یو پیر راغی وایي شپه کومه په حرم کې او د مشرکینو به د حرم ډېر عزت کو ډېر قدر به یې کو. هلته به راتلو نه کېناستو به هلته شپه به پکې مچا وکړه. نو دی راغی دلته شپه کومه د کعبې په دې سوري کې ناستو رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو لمونځ یې کو. نو رسول وسلم د تلاوت لږ په زوره کو او سورة الحق یې وی. او سورة الحق د آیتونه ډېر ناشنا آیتونه دي لنډ لنډ آیتونه دي او د قیامت تذکره پکې شوې ده په سړي باندې سخت اثر کوي. نو دی په تعجب کې واچوي څومره خوږې خبرې. نو بیا د ځان سره دا وی فقلت بخپله دا خبره کوي وفقلت فی نفسي وی ما په خپل نفس کې دا خبره وکړه چې هذا والله شاعر دا شاعر دی ځکه چې دومره خوږې خبرې دی څنګه جوړې خو شاعر دی که نه. نو څنګه چې دا خبره وکړه او رسول صلی د سورة الحق تلاوت کو په سورة الحق کې دغه آیتونه دي د ده په زړه کې رالو چې دا شاعر دی. رسول صلی د آیت ولوستو انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الله دا ګوره شاعرانو خبرې نه ده په زړه کې پروت شاعري. الله دا ګوره شاعرانو خبرې نه وي. ما بیا چې کله دا آیت ووایو په آیت کې هم دی د شاعرانو خبرې نه دي دا به کاهن نه جادوګر به وي پالګر به وي کوډګر به وي د هغو خبرې به وي. نو مخکې آیت ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. الله دا ګوره کاهنانو خبرې هم نه دي ګوره خو تاسو نصیحت ډېر لږ قبلوئ. په دغې نه بعد هغه آیت دا دی تنزیل من رب العالمین دا نازل کړی شوی د رب العالمین د طرف. عمر بن خطاب رضی فوقع الاسلام فی قلبی زړه زما چې دا خبره پرېوته یو ټکی وشو په زړه کې. د هغې نه بعد اسلام د دې قبول کړی نه دی ځکه چې اسلام قبلول په داسې حالاتو کې چې د قبایلو د قوم د تعصب د سړي په زړه کې قوم پرستی په سړي کې په دې حالاتو کې د اسلام قبلول ډېر ګران کار دی.
لکه نن سبا اسلام قبلول خو پرېږده خو غټه خبره ده زمونږ د بعضو ته چې صرف یو حدیث بیان کړي چې په دې باندې عمل وکړو د پلار او د کاکا او د ماما د لاس هغه حدیث نه مني وایي منمه شتي دا ټولې مسلې شتي دغه شان به تاته وایي منمه یې وایي دا ټول شتي خو څه مطلب دی لکه خو چې شتي خو عمل پې کوه خو وایي دا دی چې هلته به څه وایم هغو ته نو چې سړی مسلمان دی او په یو حدیث عمل نشي کولی د خپلو خپلوانو د لاسه نو تاسو اندازه ولګوئ چې په دې وخت کې به اسلام قبلول څومره ګران کار و عمر بن خطاب دا اسلام قبول نه کړو او یو پیر ډېره غوسه کې راغی په ډېر زیات غوسه کې و د غوسه ډېره زیاته وه او اکثر چې بیا غوسه به شو د ملګري صحابه کرام دوی به اوس هم په خوا کې به ډېر نه کېناستو نو غوسه یې ډېره زیاته وه غوسه شو نو بس اراده یې وکړه چې ځمه او دا رسول صلی الله علیه وسلم یادوي نن یې ختمومه چې دا خبره ختمه شي مړه روزانه چې سهار راپاسوله د قیسه ده نن یې دا چلو کو دومره کسانې ملګري شو قریش والا ته یې دا ووایي د بوتانو مبارک یې دا ووایي خو نن ولې دا قیسه ختمومه خبره ختمه شي او دا هم د ده زړورتیا ده ځکه چې د قریش مشران لکه ولید بن مغیره ابو جهل عتبه عقبه دا ټول مشورې کوي چې دا سړی داسې نشي وجلی ډېر هوښیار خلک نو ګوره هغه ټول مشورې کوي او دی بغیر مشورې نه ورځي وجني دا هم د ده زړورتیا ده توره یې راواغېسته او روان شو یرید القضاء علی النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم یې ختمو نو یو کس ورسره میلاو شو د بنو مخزوم قبیلې ورته ویې عمر چېرته روان وایي زه به دا سړی مړ کوم رسول صلی الله علیه وسلم یادو د دې خبره زه ختموم هغه وخت ته هلته روان وو کور کې دننه راته هم دا مرض پیدا شوی وایي څنګه وی خور دی او اوښی دی هغه خو هم د دغه سړي ملګري حیران ودرېږي دا ته څه وایي دقه شان ته لاړ شه د هغوی تپوس کوه بیا د هغه تپوس کوې د الله سبحانه وتعالی طریقه ده چې د باطل پرست په کور کې حق پرست پیدا کوي د الله طریقه ده روانه دقه شان چې څومره یو سړی سخي د دین خلاف الله د ده په کور کې یو دې سړی به پیدا کوي چې هغه به د دین سره محبت کوي نو کله چې دی اراده وکړه چې لاړ شي د خپلې خور دې کور ته هغه طرف ته یې مخې کړه چې ورننوتو نو خباب رضی ناست دی او دوی ته قرآن خو او د ده د یوښې څه نوم دی سعید بن زید او د خور نوم یې څه دی فاطمه رضی الله عنها اسی سیرت ته خوشاله بس چې بیانولی کېږي او زه ورته ناست یم په یو غوږ اورم بل وځي سیرت یادول غواړي عمل پې کول غواړي صرف بس دا ما سره چې غالبا میلاو شي شیخ صاحب د سیرت درس ډېره مزه کوي دا ولې تا ونه کړو تېر شوي هفته کې ما نه و کړی لږ بیمار وم په هر سړي به تپوس کړو یو هفته موږ انتظار وکړو ونه شو سیرت درس ونه شو سیرت درس ښه نتیجه سره ته دا مسلې یادې چې به نور ته بیانوي وي نه یادو خو د برکت دپاره ناشي نو د سیرت یادول غواړي بیا بیانول غواړي او په دې باندې عمل کول غواړي نو دی چې کله ورغی د خپل اوښې دی کور ته اولته د خور هم ناسته و چې د هغې نوم فاطمه رضی الله عنها خباب رضی الله عنه خباب رضی الله عنه خو ډېر کمزوری انسان او دوی ته قرآن خو داسې جذبه و د هغوی په هغه وخت کې او سورت طه یې ورته خو نو کله چې دی ورننوتو خباب رضی الله عنه ته پته ولګي چې عمر راغی بس هغه ډایرکټ پټ شو په یو ګوټ کې ځکه چې هغوی د سره به سم مقابله کړو کور کې پټ شو دوی هم تذکره ونه کړه د اوښې او یا د خورې چې خباب راغلی او موږ ته قرآن خو نه نو فاطمه رضی الله عنها هسې چې وکړو دغه صحیفه دغه پاڼې پټې کړې په کوم کې چې د سورت طه و نو عمر بن خطاب چې کله دننه راغی وایي دا څه اواز ما ته راته تاسو کې څه شوي هغه ورته نه نه موږ خبرې کولې خپلې وایي نه ما ته ښکاري داسې چې تاسو صابیان شوي یې دین هم پرېښودی نو دې دغه ورته ووایي د اوښې وي عمره که اوس د حق په بل دین کې لکه ستا د دین نه علاوه بل دین په هغې کې حق نه به یې منو نو دومره مضبوط ګزار یې ورکړو چې هغه یې ګزار کړو نو بیا پسې دا خور راغله خپل خاوند یې راوچت کړو او عمر ځان ته ویې داسې غلطه خو نه ده ویلې خو چې حق په بل دین کې نو قبلی به یې نه نو د خپلې خور له هم ګزار ورکړو د هغې دا مخ زخمی شو وینه ترې راووته کله چې عمر ځان ته پته ولګېده چې دا کار ما غلط وکړو لږ شرمنده شو
چې خور له دې چې ګزار ورکول او بیا د هغې د مخ نه وینه راووته نو دا غوسې لږه کمه شوه او د خور ورته دغه شان مخامخ عمره نوم یې وله واغستو چې دا حق په بل دین کې که نه ولې به نه قبلو زه ستا په مخ کې ویم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او چې څه زور دی چې هغه وکړه دا د هغوی زنانه موږ باندې چې کاکا لږې خپې ودربوي هر څه مو ته پرېښودي او پلار وایي کور نه به دې وباسم اتو بچو پلار به یې په دې یېرېږي پلار مې د کور نه وباسي یو خو داسې ماشوم یېرېږي اتو کالو یا د 7 کالو پلار ورته د کور نه به دې وباسم چې ویېرېږي یا د 10 کالو او دا به یو غټ پټ سړی په ګیره کې به سپین لګېدلي په دې یېرېږي چې پلار مې د کوره وباسي ودې باسي که نه خو حق خو حق دی حق خو څوک د چا لپاره پرېښودی نه شي دا زنانه د کمزوري او بیا په مقابله کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه او هغه ته وایي چې حق په بل دین کې عمر ما قبول کړی ستا په مخ کې ویم عمر دا غلی شو بیا ورته وایي اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم دا کم کتاب پاڼه چې دغه ماله راوړه دی خور ورته وایي ته پلیتې او دی قرآن له ولاس نه وړي مګر پاک خلک ولاړ شه ځان پاک که غسل وکړه او دس وکړه لاړ غسل وکړو بیا راغی کېناست او هغه پاڼې وله هغوی ورکړې چې پاڼې څنګه هغه نظر پرې پرېوت په هغې کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الله سبحانه وتعالی وایي چې د قرآن ګوره پیغمبر ما دې لپاره نه نازل کړی چې تا ستړی کوه بیا مخکې به کېدای چې تنزیلا ممن خلق الارض دا دغه چا طرف نه چې د ځمکې اسمانونه پیدا کړي عمر بن خطاب د خبرو ډېره مزه ورکړه هلته د مخکې سورة الحق اورېدلی او هغه هم په زړه کې اثر کړی روانو تلاوت یې کوو دې آیت ته راورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري الله دغه ته ویلې موسی علیه السلام ته دغه واقع د موسی علیه السلام چې کله هغه لاړ هغه تور غرت په دغه ځینې ورته اواز وشو موسی دا پیزار څه که پیزار وباسه ته په یو پاکه ځمکه باندې انني انا الله زه الله یم تا سره چې خبرې کوي لا اله الا انا د عبادت حقدار یو زه یم فاعبدني زما بندګي کوه مونځ کوه نو د عمر بن خطاب رضی د سترګو نه اوښکې راووتې اثر پې وکړو دې خبر وي دلوني علی محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد کوم ځای کې دی دې ورځو کې ښکاري نه ډېر هلته هغوی په دار رقم کې جمع کېدو پټ او دغه ځای خو دوی ته پته نه وکړه چې څنګه دا خبره وکړه خباب راووت خوشحاله او غریب پټ شي او یېرېدو خو یې پته ورته ولګي چې اوس سړی ملګری بس راووت وایي زیرې د خیمه زه زیرې د خیمه هغه ته پته وایي چې دا دی دوی سره ناست بیا ورته ووایي بله شپه وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې اللهم اعز الاسلام یا الله اسلام له عزت ورکړې د دوو سړو کې د یو په مرستې سره او رسول صلی پاکستان هم ذکر کړی هغه ته یې بیا ابو جهل هم ذکر کړو تم خو تعالی الله توفیق درکو عمر بن خطاب د خپله توره راواغسته توره خو هغه د ځان سره راوړې او بیا دوی لاړو چې کله ور وټکو نو دنه رسول صلی الله علیه وسلم ناسو دغه ملګري ناسو حمزه رضی ناسو خبر ملک صاحب مخکې وکړه چې حمزه رضی ورکول او کې خیر غواړي نو ملګری کې خیر نه غواړي د بری توره در اثر وو دنه دی راځي چې کله دې دنه ورغه رسول صلی الله علیه وسلم دې چې دې کپړې نه ونیو چې ویې لقو وی عمره ته قسم دغه وخت پورې دې کفر او شرک نه غلې کېږي چې سو پورې ستا مبارک الله دې سي ایتونه نه نازل کړي لکه څنګه چې ولید ابن مغیره مبارک نازل کړي تم که دغه شرم غواړي نور که څه سي انتظار نه کې نه نو یا رسول الله زرا غره د اسلام قبولولو لپاره خو ماته وخایي چې اسلام څنګه قبولو څنګه چې د کلمه وي د شهادت ته وي فکبر اهل الدار در رقم کې چې کوم کسان نازو هغه دومره په زور تکبیر وي چې الته په حرم کې چې کوم خلکو کعبه زخوږه هغه مو اورید عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام قبل ول د مسلمانانو لپاره غټه خوشالي و دومره زورور انسانو چې په خپل هغه دا وي عمر بن خطاب رضی الله عنه کله چې ما اسلام قبول کو وی ما سوچ کو چې په دې مکه کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دشمن څوک دی؟ نو په دې ذهن کې مې ابو جهل لاړی چې دا خو د رسول الله غټ دشمن دی. نو په هغه پسې لاړم ډایرک وی مو ته وټکو هغه راووتو وی ما ته وی چې اهلا وسهلا په خیر علي ما جاء بك څه لپاره راغلی؟ وی ما ته جئت لاخبرك اني قد امنت بالله وبرسوله محمد. نه نور سنو خو ما چې خبر دي کوم چې مسلمان شم او هغه سړی دغه تاسو چې دښمني کوي د زمانه ما رښتینی سړی دی. وی فضرب الباب في وجهي دا مخې دا ورې دي چې په درز را بند کو او ما ته وی چې قبحك الله وقبح ما جئت به. الله دې تا مو شرمي او دغه دین چې کوم تاسو خبره کوي دی دومره زورور سړی اول لړ دغه خواله او هغه خبر ورکو وی ګوره زه مسلمان شه. امام ابن الجوزی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې عمر دا خبره په خپل کړې ده وی کله چې بسوک مسلمان شو نو د خلک به پورین ختی نو دی به هو غوی به هو د کسب وهل بیا به غوی دا کسب وهو او ما چې کله اسلام قبول کو نو په خپل ماما په سلارم چې دغه معاص بن هاشم نو هغه له خبر ورکو چې ګورزه مسلمان شه نغوی کور ته ورننه وته سیونی وی بیا لاړم د قریش په مشرانو بس وی هغه ته می ټول ته یو ته چې ګورزه مسلمان شه هغه وی کور ته ورننه وته دومره هغه د نه یریدو ته هیڅ نشو ویل د ټول ته خصپاوی چې ګورزه ما اسلام قبول کړی دی خو چا به ته سنی شو ویل. د دې قریش سره یو کسو دغه نوم جمیل ابن معمر او د دې شولکه د قریش به دته خبرو کړو چې دوه په لږ وخت کې د ټول قریش خبرو کړو خبره به نقل کوله نو د عمر بن خطاب وی چې هغه په سلاله وي او هغه ته وی چې خبر شیخ نه هغه چې ولي ما چې مسلمان شه بس هغه به شروع کړ وای چې دې ټول خبر کی نو هغه به لګیا شو په تیز وی خلکو ته واوري ان ابن الخطاب قد سبا د خطاب زوی صاحب شوی اموته دروغجن خبر او صحیح رسوته د ماشي چې صاحب شوی ورته وای چې اسلام قبول کړي او ته خبر غلط رسې ځکه چې یو خو هغه سره چې هغه دین د سره یې نه زما خو دین دی اسلام دی خوازه دین دی دا غیر بعد بیا مشرکین کوشش هم کړي د وجلو خو اوس په نه دی رسیدل خبره چې مسلمانانو حل چې مسلمانان سوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته وی ما د عمر ابن خطاب رضی الله عنه تاسو کې ته د فاروق ولې وی الفاروق دغه لقب دی وی ما ته وی چې حمزه رضی الله عنه زمانه 3 ورځې مخکې اسلام قبول کړو او بیا هغه قصه ذکر کړه او وی بیا ما اسلام قبول کو نو زه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یا رسول الله الاسنا علی الحق من په حق باندې نه یا خو چې هم په حق انکم علی الحق تاسو په حق کمړه کیږي او ژوند تیروي خو د هر څه په حق باندې نو بیا مو ته چې ففیم الاختفاء بیا موږ پټ ولې نشو چې جو بهر او دا اعلان کو د قریش په مخ کې چې د زمونږ دین دی نو دوه صفونو کې موږ ووتو دوه جماعتونه یو صف په اوله کې حمزه رانو دی بلکې عمر بن خطاب او رسول صلی الله علیه وسلم دا ولنې پیرو چې مسلمانان ټول په یو ځای د ښکارا د مکې په کوڅو کې ګرځېدلې نو ذکر د نوم سکه خو دی شو فسماني رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاروق رسول صلی الله علیه وسلم فاروق نوم کې عبد الله بن مسعود وی موږ چې د کعبه په خوا کې موږ نشو کولای هغه رسول صلی الله علیه وسلم کو خدا صحابه کرام چې کوم هغه موږ نشو کولای خو څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله اسلام قبول کوم د کعبه سره موږ نه شروع کړ صہیب الرومی رضی الله عنه وی کله چې عمر بن خطاب اسلام قبول کړو اسلام ښکارا شو او موږ وی د کعبه په خوا کې څنګه چې د مشرکین ناسو کنه بیا به زمونږ یو مجلس د کعبه په خوا کې وای موږ هم بیا ناسو موږ هم بیا د یو بل سره تذکری کولې د یو بل سره خبرې کولې عبد الله بن مسعود رانوي وی کوم وخت نه چې دې سړي اسلام قبول کړي موږ په عزت کیو ناشنا انسانو د دې سیرت لکه سره ورشنو نه ختمېدونکې سیرت خدای انسان دې رسول صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر الله دا حق جاری کړی دی د چا په جواب د عمر بن خطاب رضی الله په جواب رسول صلی الله علیه وسلم
چې کله به څه تذکره کوله څه خبره به کوله د ده نوم او د ابوبکر صدیق نوم به ځان سره اخیستو. زه لاړم ابوبکر او عمر را سره وو، زه روان وم ابوبکر او عمر را سره وو، زه ورننوتم ابوبکر او عمر را سره وو، زه راووتم ابوبکر او عمر را سره وو. ښایي پیر رسول صلی دا خبره وکړه، وی یو سړی په غوا باندې ناست و، په غوا سور شوی. نو دې غوا ورته وویې چې زه خو د دې لپاره نه یم پیدا کوم کار چې ته کې. نو دې کسان ورته وویل یا رسول الله غوا خبرې کوي؟ یا زه یې منم، ابوبکر یې مني او عمر یې مني، او هغه ګوره دواړه په دې مجلس کې نه وو. خو د رسول صلی د هغوی په دې ایمان باندې دومره یقین دی، دا خو زه منم ابوبکر یې مني عمر یې مني وایي. حالانکه هغه وونه د هغوی په مخ کې دا واقع نه ده چې خو رسول صلی ته پته لري چې دا څنګه انسان دی. یو پیر عمر بن خطاب رضی الله عنه د رسول صلی خواله ورغی، اجازه یې وغوښته یا رسول الله دننه درتلی شم او که نه. د رسول صلی سره د قریش بعض زنانه ناستې وي، څه تپوسونه یې کول، څه خبرې کولې. نو د زنانه چې کله کیني نو دوی چې به ډېرې اوازونه اوچت شي او خبرو موقع یو بل له نه ورکوي. دا ټولو زنانو عادت دی. نو چې څنګه عمر بن خطاب اجازه وغوښته یا رسول الله دننه درتلی شم که نه، اوس هغه ومنډې کړې دا ښځې ټولې پاڅېدې. عمر راننوت، رسول صلی خاندل. نو عمر بن خطاب ورته یا رسول الله تاسو خاندئ، ما هم ځان سره وخانده که په څه خبره خاندي؟ وی خاندم په دې چې دا د اوسه پورې دلته ناست دي، اوازونه یې اوچتول او لګول. رسول صلی ډېر نرم زړه والا انسان و، ډېر عاجزه انسان و، هېڅ ورته هم نه وي. وایي ستا اواز یې واورېده ټولې لاړې. هغه ورته یا رسول الله په کار خو دا دی چې ستا نه ویېرېږي او ستا احترام او قدر ډېر وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی د خطاب زویه یا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، باغ رب مې د قسم لري چې په لاس کې زما ساده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. ته چې کوم لار روان او شیطان روان، شیطان لار بدلوي، نو زنانه به سکینې هلته. او ځکه عبدالله بن مسعود رانه یو پیر کېناستو د خپلو ملګرو سره، صحابه کرام پکې مو، تابعین پکې مو، قصې ورته شروع کړو، یو ناشنا قصې راته بیانوم. غوتی څه قصه ده؟ وی د رسول سم یو ملګری او هغه د مدینې په دې کوڅو کې د شیطان سره ملاو شو، یعنی شیطان یې مخې له راغی. نو دې پیري ورته ووی د شیطان چې راځه پهلواني کوو. نو د کوم چې د رسول سم د ملګری وی د اوچت کو راوزارې کو. نو بیا ورته دې پیري ووی چې په دویم پیري کوو، ځکه چې د خپلې قبیلې مشر یم او دې خدای زما بېعزتي ده، او ته یې صحیح په دویم پیري کو، په دویم پیري وجود کو بیا یې راواچو. په دریم پیر ورته هغه بیا مینت وکړو چې د آخري پیر شو، خو پهلواني کوو چې څوک برابر ځي، څوک به موږ کې زور ووري. هغه صحیح. نو دې پیر له چې راوپرځو دغه پیرې نو په یې سینه ورته کېناستو او د دې سنګلونه نیولې وو او ورته یې وویل د سنګل ستا ماته د پیریانو ښکاري. هغه چې راپاڅېدو داسې منډه کړه چې بیا پته مو ونه لګېده. ملګرو عبدالله بن مسعود ته یې وویل دغه څوک؟ هغه مسکی شو، دا بل څوک کې دی؟ دغه یو دی که نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه. دا دومره اوچت انسان و چې د شیطان بره د مخې له نه ورته. دا اوچت انسان په دغه ورځو کې چې دی مسلمان شو، په دې سره به د خپل درس هم ختم کو او آخري خبره دغه شوه. انشاءالله په روان درس کې به دغه ځینې شروع کوو چې د نبوت په شپږم کال څوک څوک مسلمانان شو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه او حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه، دا دوه کسان چې مسلمانان شو، د اسلام زور او طاقت هغه ښه ډېر شو، مسلمانان ښه خوشحاله شو، د مشرکینو زړونه وچاودل، یو بل سره بیا مشورې کولې چې دا خو موږ تباه شو، ځکه چې دا غټ غټ کسان لاړو د هغوی سره ملګري شو. انشاءالله باقي تفصیل قریش بیا یو کس ولېږو په رسول صلی پسې چې مینت او زاري ورته وکړي، یو ته پته ولګي چې زور خبرې اوس نه چلېږي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم تر پسې جرګم وړې وه، بیا هم تلي دغه خواله او بیا عام بایکاټ کړی و د رسول صلی سره او د هغه د تره سره چې دوی سره به بایکاټ وکړو، تعاوني سلسله ده یا تجارتي، د هغې ټولو به موږ بایکاټ کوو. دې تفصیل به انشاءالله پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي او د هغه د ملګرو سره. هذا والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.